الرحمن الرحیم. سلامونه نیکې هیلې درنو انجینر صاحبانو، خدای دې وکړي چې د ژوند چارې مو په خوښۍ او خوشحالۍ سره مخ ته ځي. درنو انجینر صاحبانو، موږ او تاسو په تېر درس کې د اوټوکیډ د ډراپ پینل باندې بحث وکړو او هغه مو بشپړ کړ. اوس هم راځو د موډیفای پینل باندې خپل بحث شروع کوو چې لومړی برخه موږ سره اریز ده. مثلا تاسو یو لاین لرئ او د دغې لاین غواړئ یوه څنډه تاسو حذف کړئ یا هم پاکې کړئ. اریز هماغه پاکول. مثلا تاسو غواړئ حذف کړئ دغه ساحه، دغه ساحه او دغه ساحه. تاسو ډېرې ساحې د مثال په ډول تاسو حذف کړ او دلته مخکې د دې څخه چې تاسو دغه په بشپړ ډول حذف یې کړئ، تاسو ته یو نښه پرېږدي چې دغه ساحې تاسو د حذفولو لپاره انتخاب کړې ده. کله مو چې غوښته چې دا حذف کړئ، فقط یو انټر ووهئ، نور خلاص هماغه برخې تاسو ته پاکوي. مثلا تاسو هم کولی شئ چې په طاقه‌یي شکل انتخاب کړئ او هم تاسو کولی شئ چې دغسې د کراس سلیکشن او وینډو سلیکشن په واسطه هم انتخاب یې کړئ او هماغه جسم یا هماغه برخه چې تاسو یې غواړئ ډیلیټ یې کړئ او ترې په دغه شکل سره استفاده ترلاسه کړئ. بله برخه انجینر صاحبانو موږ سره چې دغه کاپي ده، چې د کاپي اجازه راکړئ چې یو ریکټنګل واخلم. د کاپي آپشن تاسو پوهیږئ چې شارټکټ یې سی او او سی پی دواړه دی. مثلا سی او انټر کوئ، سی او سی او کاپي. تاسو غواړئ مثلا د همدغه ریکټنګل څخه څو کاپیانې واخلئ، نو مثلا څنډه یې ورته انتخابوئ. هر څومره کاپي چې تاسو وغواړئ تاسو کولی شئ چې کاپي واخلئ. مثلا غواړئ یا سی پي څخه استفاده کولی شئ، سی پي کاپي انتخابوئ هماغه جسم او څنډه، یا هم بیس پوینټ ورته انتخابوئ. بیس پوینټ له هماغې نقطې څخه عبارت ده چې تاسو جسم غواړئ له هماغې څنډې څخه یا له یو ځای څخه یې ونیسئ، هماغه بیس پوینټ څخه عبارت ده. دا هم د سی پي په واسطه درنو انجینر صاحبانو د اجسامو کاپي کول و چې موږ په دغسې ډول سره کولی شو ترې ګټه پورته کړو. او تر څنګ قدرمن انجینر صاحبانو اوس هم راځو میرر باندې بحث کوو. میرر خپله آینې ته ویل کېږي یا هم هندارې ته ویل کېږي. د مثال په ډول تاسو دغسې یو دغسې فرض مثال اجازه راکړئ چې زه یو پولیګون واخلم د ده پر ځای. فرض مثال موږ دغسې یو د مثال په ډول دغسې یو جسم لرو، یو نقشه ده یا هم یو که په ساده ډول وویم د یوې سیمې یو نقشه ده. تاسو غواړئ د دې عکس ولرئ یا هم د دې میرر ولرئ، نو تاسو دا انتخابوئ ام میرر. دا ام آی شارټکټ ده چې تاسو د هغې د بیس پوینټ د انتخابولو سره یا هم په ټاکلو سره کولی شئ د دې میرر واخلئ. وګورئ که چېرې تاسو فتح فعال کړئ، د فتح فعالولو سره تاسو د دې میرر اخیستلی شئ. کله چې تاسو کلیک وکړئ یا خپل ماوس بټن باندې چپ بټن باندې کلیک وکړئ، تاسو دلته یو آپشن خلاصیږي چې وایي اریز سورس آبجکټ. وایي آیا د همدغه جسم اصل ډیلیټ شي یا پاتې شي. که چیرې یس ووایي نو پاکیږي اصلي جسم، که نه ووایي نه پاکیږي. مثلا زه یس وایم، تاسو وګورئ اصلي جسم پاک شو. خو که چیرې تاسو همدغسې بیا راشو میرر کړو، میرر مو کړو، بیس پوینټ ورته دا انتخابو مثلا. اوس هم وګورئ موږ ته جسم راغی. که چیرې نو ووایو نو هغه لومړنی جسم هم پاتې کېږي. دا موږ سره د آفسیټ برخه چې موږ سره دا بیا مرسته کوي په بعضې پروژو کې. مثلا د مثال په ډول اجازه راکړئ موږ تاسو یو دروازه فرض مثال دغسې یو دروازه موږ غواړو چې ترسیم کړو یا جوړ کړو، نو هر ځل دغسې یو چوکاټ یا مستطیل څخه په استفادې موږ ته کار جنرالي کېږي. نو بناً موږ کولی شو د آفسیټ څخه چې او اف د دې شارټکټ ده یوه څنډه انتخاب کړو د خپل جسم دپاره. مثلا د دې افسیټ غواړئ، مثلا څو تاسو غواړئ د 10 سانتي په اندازه افسیټ شي. دا هم 10 سانتي افسیټ شي، دا هم 10 سانتي وبخښئ. مثلا دلته تاسو دا انتخاب کړئ 10 سانتي هر مقدار چې تاسو ورکړئ کولی شئ. دا ځکه چې ټوټه ټوټه راغی ځکه چې دا لاین که چیرې موږ سره یو ریکټنګل وي
ډېر په اسانۍ سره کولی شو موږ هغه افسیټ کړو. اجازه راکړئ زه یو ریکټنګل یا هم یو مستطیل واخلم. دغه موږ سره یو مستطیل د افسیټ کوو، او اف ای شارټکټ د افسیټ بیس پوینټ ورته انتخابو، انټر وکړو. وګورئ د 10 سانتي مخکې چې مخکې د دې څخه موږ او تاسو دته قیمت ورکړی و. که چیرې غواړئ چې قیمت یې بدل کړئ، غواړئ چې 20 سانتي کوئ، 20 سانتي انټر یې کړئ، 20 سانتي په اندازه افسیټ کېږي. نو د افسیټ کولو په واسطه اوس غواړئ چې بیا هم دې نه یو افسیټ واخلئ، تاسو کولی شئ هماغه لومړنی مقدار یې اخیستی، بیا یې مقدار په تغییرولو سره مثلا 20 سانتي غواړئ د باندې د افسیټ کې بیا هم مقدار ورکولی نشئ. نو بناً د افسیټ څخه موږ په دغسې ډول سره استفاده کولی شو. دا هم د افسیټ د آپشن چې موږ تاسو ولوسته. بل آپشن موږ سره انجینر صاحبانو هغه د ریکټنګولر ارې ده. د مثال په ډول موږ سره دغسې یو مستطیل ده یا یو جسم ده، غواړو چې د دې څو کاپیانې ولرو. دغه جسم انتخابو، راځو ریکټنګولر ارې باندې کلیک کوو، یو څو دانې خپله موږ ته کاپي اخلي چې دا بیا څو نور آپشنونه لري. که چیرې تاسو غواړئ د تعداد ډېر کړئ، مثلا تاسو غواړئ تعداد یې ډېر کړئ، د کالمونو تعداد که چیرې تاسو غواړئ ډېر کړئ، د هغه آپشن یا هغه نقطې په انتخابولو سره خپل ماوس ته حرکت ورکوئ، دغسې بیا یې کلیک کوئ، دغسې د کالمونو تعداد ډېرېږي. که چیرې تاسو غواړئ د روګانو یا قطارونو تعداد ډېر کړئ، نو دغسې کولی شو چې قطارونه د ده په واسطه ډېر کړو. هر څومره قطارونه چې تاسو غواړئ کولی شو. مثلا که چیرې تاسو غواړئ چې قطار او کالم دواړه مونږ سره په همزمانه خلاص شي، د هغې بټنې په واسطه تاسو یې کلیک کړئ او اجازه راکړئ چې زه F8 غیر فعال کړم. نو دغسې F8 په غیر فعالولو سره تاسو بیا کولی شئ چې هرې څنډې ته تاسو وغواړئ هماغې خوا ته کولی شئ چې هماغومره قطارونه او روګانې ورته ورکړئ. او دا تر څنګ که چیرې غواړئ تاسو فاصلې ډېرې کړئ یا کمې کړئ د قطارونو یا کالمونو ترمنځ، د دغې بټنې په واسطه وګورئ موږ قطارونه زیاتو فاصلې د قطارونو ترمنځ ټایپ کولی هم شو. د مثال په ډول زه غواړم 50 سانتي د دوی ترمنځ فاصله وي، وملیدل. خو که چیرې غواړئ چې د دې قطارونو ترمنځ فاصلې ډېرې شي، مثلا غواړئ چې دا قطارونه 1500 شي، انټر وکړئ، دغسې قطارونه ترمنځ فاصلې 1500 شو. که چیرې غواړئ د روګانو ترمنځ یا هم د عمودي افقي شکل سره توپیر ډېر پکې 400 انټر وهم، دغسې یو ریکټنګل موږ ته راکړی. دا هم ریکټنګولر ارې آپشن ده چې موږ سره کومک کوي چې څو کاپیانې ولرو د یو جسم څخه. تر څنګ انجینر صاحبانو موږ سره بل آپشن چې ده، اجازه راکړئ چې زه یو دایره واخلم. د دې قطر زه اخلم د مثال په ډول 80 سانتي، قطر نه شعاع 80 سانتي اخلو چې قطر کېږي 180. انجینر صاحبانو یو موږ سره ریکټنګولر ارې ده، ایکسپلود واخلم دی نه، دا متبقي باید ډیلیټ کړو او اجازه راکړئ چې دا باید موږ ته آپشن خلاص کړي، ځکه موږ سره پولر ارې او لاینر ارې هم شته دی، چې آپشن یې نه پوهېږم ولې د کې نه خلاصېږي. ولې خپلو کمپیوټرونو کې تاسو که چیرې ورژنونه ستاسو ډوپلیکیټ اوچت وي، بیا دلته پولر ارې او ریکټنګولر ارې هم موږ لرو چې هغه بیا د دایرې په څنډه کې مثلا داسې یو دایروي جسم وي یا دا یو میز وي. د مثال په ډول غواړئ چې د دې ترمنځ یا د دې په شاوخوا کې تاسو یو چوکۍ یا په مدور ډول سره کېږدئ، نو تاسو کولی شئ د هغې څخه هم استفاده وکړئ. او که چیرې تاسو غواړئ دې ته هم دغسې څو برخې ورکړئ، تاسو کولی شئ چې اضافه یې کړئ، کم یې کړئ، هر څومره چې غواړئ هماغومره تعداد او ارقام ورته ورکولی شئ. بل آپشن چې دا موږ سره انجینر صاحبانو هغه د موف ده. مثلا تاسو سره یو جسم ده، تاسو دا غواړئ موف کړئ یا د یو ځای څخه بل ځای ته انتقال کړئ، فقط هماغه جسم ته بیس پوینټ انتخابوئ، هر خوا ته چې غواړئ همالته تاسو حرکت ورکولی شئ او موف کولی شئ.
مثلا زه یې غواړم دلته موف کړم بیا هم د موف شارټکټ ام ده ام چې انټر کوي فقط بیس پوینټ ورته انتخاب کړئ هلته یې حرکت ورکړئ دا هم موږ سره د موف آپشن بل آپشن موږ سره انجینر صاحبانو هغه د روټیټ آپشن دی اجازه راکړئ چې زه یو څو دانې جسمونه زه ترسیم کړم بل به هم راواخلو مثلا دغسې موږ سره یو جسم دی انجینر صاحبانو تاسو غواړئ چې دا روټیټ کړئ یا هم دې ته چرخش ورکړئ نو تاسو د جسم په انتخابولو سره د روټیټ ته راځئ روټیټ آپشن ته او بیس پوینټ ورته انتخابوئ که چیرې تاسو دغه بیس پوینټ ورته انتخاب کړئ وګورئ په دغې زاویې سره یا د دغې نقطې څخه دا حرکت کوي هر خواته چې تاسو غواړئ چې هم په زاویې سره تاسو د زاویې قیمت هم ورکولی شئ مثلا زه غواړم 90 درجې دا حرکت وکړي وګورئ دغسې مثلا تاسو غواړئ دغه یوې روټیټ کړئ چې آر او د دې شارټکټ ده بیس پوینټ ورته دا انتخابوئ د مثال په ډول تاسو غواړئ چې دا 180 درجې حرکت یا چرخش وکړي 180 درجې چرخش یې شی تاسو ورته ورکړئ یعنې دا جسم هم په دغه کې راغی نو تاسو کولی شئ د روټیټ څخه هم په دغسې ډول سره استفاده وکړئ چې بعضې وخت بعضې اجسام یا بعضې جسمونه ورته اړتیا پیدا کېږي چې باید روټیټ شي یا مخې واړول شي یا هم مثلا یو دروازه ده دروازه تاسو غواړئ چې مخې بدل کړئ یا مخې واړوئ نو د روټیټ په آپشن په استفاده کولو څخه تاسو کولی شئ دغه عملیات ترسره کړئ اجازه راکړئ چې زه یو دروازه واخلم دلته مثال په ډول موږ سره دغسې یو زه فتح فعال کړم 30 درجې ورپسې دغسې 30 او بالاخره موږ سره غواړو دلته یو دروازه کېږدو زه یو آپشن دغې نه واخلم که چیرې کار وکړي اوس دلته وګورئ دغه دروازه ما دلته نصب کړ تاسو غواړئ دا روټیټ کړئ فقط انتخاب وکړئ آر او یا هم روټیټ واخلئ بیس پوینټ ورته انتخاب کړئ هرې خواښې ته چې تاسو وغواړئ هماغې خوا ته روټیټ کېږي مثلا تاسو غواړئ دې خوا ته روټیټ شي دروازه داسې وي یا داسې وي اجازه راکړئ چې زه یې فتح غیر فعال کړم دغسې 360 درجې تاسو ورته چرخش ورکولی شئ نو په دغسې حالتونو کې بیا موږ سره مرسته کوي او په درد خوري بل آپشن چې د موږ سره انجینر صاحبانو هغه د سکیل آپشن ده اجازه راکړئ چې زه یو څو ریکټنګل واخلم مثلا د مثال په ډول یو څوک راځي موږ ته وایي چې دغه سایز یا اندازه لږ ده تاسو یې د سکیل په واسطه کولی شئ چې دغه سایز بیس پوینټ ورته انتخاب کړئ او سکیل یې هر خوا چې هر ځای چې تاسو ورته بیس پوینټ انتخاب کړئ په هماغه محور باندې یا په هماغه ساحې څخه دا څه کېږي سکیل یا هم اندازه یې ډېرېږي او کوچنی کېږي مثلا تاسو دا ځل غواړئ چې د دې بیس پوینټ دغه ساحه ونیسئ بیا دغه بل جسم غواړو انتخاب کړو دغه اجازه راکړئ چې زه دا غیر فعال کړم مثلا تاسو غواړئ د دغې سکیل کوچنی کړئ یا هم لوی کړئ بیس پوینټ یې دغه ځای ونیسئ هر څومره چې غواړئ په هماغې ځای څخه دا لویږي او کوچنی کېږي چې دغسې استفاده ترې کولی شو نو دا موږ سره د سکیل برخه بله برخه انجینر صاحبانو موږ سره هغه د سټریچ ده د سټریچ په برخه کې انجینر صاحبان سټریچ خپله کشولو ته وایي سکیل خو مقیاس او سټریچ کشول تاسو غواړئ چې د دغې مستطیل دغه څنډه دې خواته کش کړئ او د دغې په اندازه شي نو تاسو د همدغې څنډې په انتخابولو سره راځئ سټریچ وهئ بیس پوینټ ورته انتخابوئ او دغسې کشوئ که چیرې فتح تاسو سره فعال وي ډېر په هماغه خپل سایز سره مثلا تاسو غواړئ چې دغه دومره یې کش کړئ نو دا دغسې کش کېږي او دغسې یو څنډه ورکول کېږي مثلا تاسو غواړئ دغه برخه کش کړئ یا هم یو بل کې ننباسئ نو تاسو دغسې هم کولی شئ چې ترې استفاده وکړئ خو شرط دا ده چې فتح در سره فعال وي بیا په اسانۍ سره دغه کار ترسره کېږي مثلا تاسو غواړئ چې دغه برخه یې څه شي دې خواته کش شي انتخابوئ او سټریچ وهئ اجازه راکړئ ولې کار نه کېږي یو شی به ما ته اجازه راکړئ دغه ده
اوس موږ سره کار کوي او هر خواته چې که چیرې فتحه در سره فعال وي 90 درجې ښکته پورته کېږي او بغیر د هغې نه په هرې زاویې سره چې تاسو غواړئ هماغې خواته مثلا دغسې غواړئ چې استفاده ترې وکړئ دغسې استفاده کېږي. بل آپشن انجینر صاحبانو موږ سره هغه د ټریم ده. مثال په ډول تاسو سره دغسې یو کرښه ده، اجازه راکړئ فتحه فعال کړم. ځکه زه د فتحه له شارټکټ څخه استفاده کولی نه شم چې دلته بیا ریکارډ درېږي، ځکه چې زما د ریکارډ هماغه هارډ کیز چې ده فتحه سره عیار ده. مثلا دغسې موږ سره یو خط ده، بل یو دغسې کرښه ده، بل دغسې کرښه ده، بل دغسې کرښه. مثلا تاسو غواړئ دغه یو اضافه برخه ده، که چېرې تاسو د ډیلیټ څخه استفاده کوئ دا ټول ډیلیټېږي. غواړئ دغه څنډې باید څه شي حذف شي یا له منځه لاړ شي، نو ټریم څخه استفاده کوئ او فقط ټریم کلیک یا ټي آر باندې شارټکټ یې ده دغسې کولی شئ تاسو هره برخه چې غواړئ حذف کړئ نو تاسو یې کولی شئ. اوس که چېرې د مثال په ډول انجینر صاحبانو دغه برخه زه غواړم چې نه وي نو زه ټریم څخه استفاده کوم. که چېرې ډیلیټ څخه تاسو استفاده وکړئ، مثلا غواړئ دغه ځای ډیلیټ شي یا حذف شي، که چېرې ډیلیټ څخه استفاده وکړئ او ډیلیټ بټن ووهئ یا اریس یې کړئ ټولې موږ ته پاکوي. نو بنا درنو انجینر صاحبانو بیا دا موږ سره په دغه برخه کې مرسته کوي چې هغه زموږ کار ته لا اسانتیا رابخښي او هغه یوه څنډه یې ډیلیټوي یا حذفوي او نور یې پاتې کېږي. بل آپشن انجینر صاحبانو چې موږ سره غواړو په هغه باندې نن بحث وکړو هغه د اکسټینډ ده. اکسټینډ انجینر صاحبانو مثلا د مثال په ډول تاسو سره دغسې یو جسم د تاسو غواړئ چې دغه خط یا دغه کوم لاین چې ده دا دې سره وصل کړئ، ولې که چېرې تاسو د لاین څخه استفاده کوئ خو دا بیا دوه ټوټې راغی. اوس که چېرې زه دا انتخاب کړم دوه ټوټې شو، او که چېرې غواړئ بیا که ځان سره وایئ چې جوین څخه استفاده کوو صحیح ده، جوین به وکړو، جوین آپشن نه به استفاده کوو دا به یو ټوټه شي. خو موضوع دا ده انجینر صاحبانو چې دا بیا مستقیما تر دغې سره باید څه وي ټچ وي او دې نه نه اضافه شي نه کم. که چېرې تاسو یو ځل دا جوین کړئ بل ځل بیا یې زوم کړئ بیا یې ټریم کړئ چې زه ټریم څخه به استفاده کړو دا خو ډېر جنجالي کېږي. پس بنا انجینر صاحبانو ایکسپلور څخه دا به ایکسپلور کړو. مثلا اجازه راکړئ ماته ډیلیټ کړم. مثلا تاسو غواړئ چې دغه کرښه فقط دې سره وصل شي راسه، نو دلته تاسو کولی شئ د اکسټینډ څخه چې د ای ایکس د دې شارټکټ ده د اکسټینډ څخه په استفادې هغه ای ایکس انټر کړئ او دا هماغه جسم چې غواړئ له بل جسم سره ارتباط ورکړئ هماغه باندې کېږدئ دغسې ارتباط مومي. یا مثلا داسې یو کرښه ده مثال په ډول تر دغه ځایه پورې تاسو غواړئ دا له دې سره وصل کړئ او دا له دې سره وصل کړئ، نو د ای ایکس چې اکسټینډ آپشن شارټکټ ده د اکسټینډ آپشن ګورئ تر هر څومره فاصله چې وي اکسټینډ کوي. مګر بعضې وخت داسې کېږي انجینر صاحبانو چې اوس دغه برخه یې نه اکسټینډ کېږي، وګورئ هلته علامه واخلي، ځکه چې باید هغه جسم سره چې موږ غواړو وصل یې کړو هغه جسم سره باید ارتباط واخلي، نو ټول جسم باید ورته هغه مخی خلاص شي. اوس وګورئ که زه دا زوم کوم نو هلته یې علامه د چلیپا وهي، خو که چېرې زه زوم آوټ کوم ګورئ ورته نښه ورکوي چې دا اکسټینډ کېږي، نو بس بناً کلیک پرې کوو اکسټینډ دغسې کارونه لري او دغسې استفاده کېږي. دا هم و د اکسټینډ برخه. اکسټینډ آپشن مو ولوستی انجینر صاحبانو. اوس هم راځو بل آپشن موږ سره هغه بریک اټ پوینټ ده. د مثال په ډول انجینر صاحبانو موږ سره دغسې یو څو خطونه دي، مثلا یو څو لاینونه دي موږ سره. موږ تاسو غواړو چې اجازه راکړئ ماته بریک اټ پوینټ موږ سره انجینر صاحبانو دا دغسې چاره ترسره کوي. مثلا تاسو غواړئ چې دا له دغې ځای څخه تر دغې پورې څه کوي ماتې کوي یا هم بریک یې کوي. اوس وګورئ اجازه راکړئ ماته چې زه بریک اټ پوینټ واخلم. مثلا تاسو غواړئ چې دا مات شي څنګه کار کوي وګورئ
اوس دغه یو لاین په دوو لاینونو باندې واړه موږ ته دا په یو مشخص او معلومه برخه کې چې تاسو یې غواړئ خپل خط په دوو برخو وویشئ دا ویشل کېږي. مثلا دا اوس یو بشپړ لاین دی. که چیرې تاسو غواړئ دا په دوو ټوټو باندې بدل کړئ نو بریکټ پوینټ څخه استفاده کوئ. مثلا د دې څخه نظر کړئ چې بیا دغسې بعضې وخت خرابیانې کوي دا چې تاسو کولی شئ چې بیا زر استعمال سره نو بعضې وخت دغسې ورانه کوي. مثلا تاسو غواړئ بیا بریکټ پوینټ واخلئ انتخاب یې کوئ اوس وګورئ بریک شو په یو مشخص او ځانګړې نقطه کې دغسې ماتېږي. دا موږ سره بریکټ پوینټ و. بل موږ او تاسو جوین بریک لوستی و. بریک او د بریکټ پوینټ ترمنځ فرق څه شی دی اجازه راکړئ. مثلا موږ سره دغسې یو کرښه ده دغسې اوس تاسو غواړئ د بریک او بریکټ پوینټ موږ سره څه مرسته کوي. تاسو له دې ځای څخه غواړئ چې له دغې موقعیت څخه تر دغې موقعیته پورې دا بریک کوي نو بیخي حذفوي ده هغه خو یې پرېږدي دی حذفوي. مثلا تاسو غواړئ دغه موقعیت اجازه راکړئ دغه موقعیت تر دغه ځای پورې تاسو منځه یوسئ یا یې حذف کړئ دغسې موږ کولی شو. که چیرې غواړئ بېرته یې سره جوین کړئ موږ او تاسو لوستی و دغسې جوین کېږي. مثلا دا له دغې برخې سره جوین کړئ او انټر ووهئ بېرته سره یو ځای کوي. بیا هم که چیرې تاسو غواړئ جوینټ استفاده کړئ موږ مخکې دغه چارې ډېر ترسره کړی وه انټر کړئ نو دغسې جوین کېږي. ولې دا ځکه چې په یو کرښه کې نه و په یوې دغې تر څنګ نه کېږي. ولې که چیرې دغسې تاسو اجازه راکړئ چې زه دغه یو برخه ټریم کړم مثلا دا ټریم شو تاسو بېرته غواړئ دا جوین کړئ تاسو د جوین څخه استفاده کولی شئ انټر په واسطه دا جوین کېږي. دا موږ سره انجینر صاحبانو د بریکټ پوینټ جوینټ او بریک. بل انجینر صاحبانو موږ سره بله نقطه چې دغه چمفر ده چې اجازه راکړئ چې زه تاسو ته وښایم. چمفر ګر چې موږ تاسو مخکې ویلی هم و ولې بیا هم دلته د یو آپشن په صفت راغلی ده او موږ غواړو پرې کار وکړو. چمفر موږ سره تاسو غواړئ انجینر صاحبانو یو سنډه تاسو څه کوئ کټ کوئ دغسې دوه سنډې دي موږ سره غواړو انجینر صاحبانو چې دا ولې نه انتخابېږي ځکه چې موږ زاویه ورته ورنه کړه. د مثال په ډول تاسو غواړئ وایي سلیکټ سیکنډ لاین اور شفټ سلیکټ ټو اپلای. مثلا دا سیکنډ لاین شو صحیح شو اجازه راکړئ چې بیا ولې دا کار نه کوي. د مثال په ډول سیکنډ لاین دا هم شو. خیر دا یو ځل جوین کوو ځکه چې باید دا موږ سره یو پولي لاین وي په پولي لاینونو کې عموما دا کار کوي. مثلا دا د دغې برخې سره غواړو چې چمفر یې کړو. وګورئ انجینر صاحبانو موږ سره دلته څو اپشنونه خلاص شي. یو موږ سره پولي لاین ده بل ډسټنس ده بل انګل ده بل ټریم ده بل میتود ده. مثلا انګل انتخابوو نو د ده ترمنځ زاویه زه وایم چې باید 60 درجې وي. وشو specify chamfer angle for the first line دا هم باید 60 شي. select the line به انتخاب کړئ. select second line or shift select to apply the corner. second line مو انتخاب کړئ. ولې بعض وخت دغسې ستونزې ایجادوي نه پوهېږم چې ولې دا داسې کوي. ولې کله چې دغه زموږ او ستاسو سافټویر یا هم اپلیکیشنونه کار ونه کړي دغسې ستونزې راولي. که پولي لاین ته راشو مثلا دغه انتخاب کړو چمفر انتخاب کړو بنان کله کله دغسې ستونزې ایجادېږي چې کار نه کوي. ولې موږ او تاسو چمفر لوستی و ما تاسو ته تشریح کړی و تاسو کولی شئ خپلې کمپیوټرونو کې استفاده وکړئ ترې استفاده کېږي. بل موږ سره فلټ ده. فلټ برخه کې انجینر صاحبانو دا هم د چمفر په څېر ده خو یوه برخه موږ سره په یوې ځانګړې دغې سره دغه کېږي. سیکنډ آبجیکټ هم ورته اخلو خو نه پوهېږم چې ولې موږ سره دلته کار نه کوي. مثلا یو زاویه ورته انتخابوو چې 10 درجې خو بیا هم متاسفانه چې بنا په د هارډویر دغه ستونزه ایجاد شوې ده ممکن دغه کار نه کوي. ولې هغه په تېر درسونه که چېرې تاسو لیدلی وي انشاءالله دغه ستونزه پکې نشته. بل آپشن موږ سره انجینر صاحبانو مثلا د مثال په ډول موږ 2 خطونه لرو
غواړو چې دا یو بل سره وصل کړو، ولې داسې نرم وصلېدل چې هغه موږ سره د بلایند کرف په واسطه ترسره کېږي. مثلا دغه خط او دغه خط غواړو چې یو بل څه سره یو ځای کړو چې دغلته بیا یو زاویه نه ایجاده کېږي، ډېر نرم یې سره وصلوي. مثلا داسې یو بل خط موږ لرو د مثال په ډول، او بل خط هم دلته لرو. که چېرې تاسو غواړئ چې دا نرم یو سرک د مثال په ډول یو سرک ده، تاسو یو بل سره یو ځای کوئ، نو دغسې امکان لري چې له یو بل سره دغه وصل شي او استفاده وکړئ. بله آپشن چې موږ سره د انجینر صاحبانو آخري آپشن په موډیفای کې هغه هم د ایکسپلود ده. د مثال په ډول دغه لاینونه دي انجینر صاحبانو، څو مختلف لاینونه دي ګورئ. مثلا تاسو دا جوینټ کوئ، د جې انټر جوینټ دا جوینټ شو، اوس غواړئ بیرته دا ایکسپلود کړئ، یا هم ماتې کړئ، نو ایکسپلود په واسطه وګورئ بیرته دا مات شو. نو درنو انجینر صاحبانو دغه آپشنونه فقط چمفر او فلټ چې په تېر درسونو کې ما ترسره کړی ده، اوس بعضې وخت د کمپیوټر هارډویر یا هم دغې باندې چې فشار راشي هغه پکۍ چالان شي یا کمپیوټر ګرم راشي، بیا دغسې ستونزې ایجادوي چې په اسانۍ سره دغه آپشنونه بیا کار نه کوي. ولې تاسو خپل کمپیوټرونو کې استفاده کولی شئ، انشاءالله کار کوي. نو له ملتیا مو مننه، تر بل درسه پورې ښه وخت، ښه چارې.